سلامونه ملګرو، ما وختي یو خبره وکړله چې شپه مو په خیر. که غواړئ چې د ملګري ټیلرانو په مجلس کې رښتیا خبره وکړئ، نو تاسې رښتیا خبره وکړئ، تاسې ته به ریاکشن ښکاره شي چې څوک ستا د رښتیا خبره اورېدو ته ځان برداشت کولی شي یا زغملی شي. خو په همدې چم یا مجلس کې که بل ملګري راپورته شي او د ملګرو ټیلرانو د خوشحالولو لپاره خبره وکړي، شاید هغه خلک هم مطمئن کی یا د هغو ملګرو سره روغه جوړه دستور د زمانې جاري پاتې شي. دغه مقایسه کول یا کمپریزن شاید ډېر لنډ وي، خو د دې حقیقت لپاره د فلسفې طالب علمان شو یا د تاریخ طالب علمان کتابونه ګوري یا به نور تحریرونه ګوري. خو بیا مې ویل چې که لنډ یې کړو او خپل کام پوه کړو، نو که تاسې غواړئ چې دغه څیز تجربه کړئ، نو په خپل خاندان کې چې کوي بیا به خپلوي ختمه شي، او که نه نور یې دغه څیز پراخه کړو او په دې ټولنه اپلای کړو او سیاسي شننې ته یې بوځو، نو په کام کې چې د کام د خوشحالولو دپاره څوک خبره وکړي، هغې کې ویژنې شاید کام خوشحاله شي، مقبوله بیانیه به وي. کام شاید هغه خلک مسیحه او رهبران وګرځوي، او هغه خلک څوک چې رښتیا وایي شاید هغه په دار هم کړي او هغو ډېر په بې خونده لقبونو یاد کړي. نو چې کله د مقبول بیانې او د غیر مقبول حقیقت پته نه لګي، بیا تاریخونه چې کوم دي جوړېږي. نو ما وختي هم وویل چې پښتانه، ما یو لوی تحریر لیکلو، په هغې کې ما دا خبره وکړله چې کوم کامونه په حال باندې رحم کوي، نو هغه ګوري چې حقیقت څه شی دی، هغه نوي ایجادات ته غاړه ورکړي، او کوم کامونه چې تاریخونه جوړوي هغه په مستقبل کې خپل تاریخونه بیا ګوري، دا پته نه لګي چې حقیقت څه شی دی. نو دغه ورکوټي مثالونه که تجربه کول غواړئ، دغه تجربه کړئ او د فکر پر بنسټ مقایسه او کمپریزن وکړئ، شاید دستور د زمانې درته ښکاره شي.